هر سهار دوی فرشتي راځي د دنیا ته او یو فرشته دا دعا کوي یا الله د ورځ کې کچیر نن څوک مال خرڅوي یا الله د دې مال بدل ولر ورکا نور هم اضافه ورکا په دې مال کې مال نور هم زیات کا او دویمه فرشته وای یا له هغه څوک چې پر خپل مال باندې لاسونه ټینګ نیولې دي یعنی بخل کوي خپل مال نه خرڅوي یا الله د هغه مال ضایع کا د هغه مال دولت ور ضایع کا ختمه کول او رسول الله صلی الله علیه وسلم بل حدیث مبارک دی هغه کس چې هغه سحر او مشام عبادتونه کوي نفلونه زیات کوي عبادتونه زیات کوي لیکن بخیل وي یو هغه کس چې هغه سخی وي کله نفلی عبادت کړي او کله نه کړي دغه سخی انسان تر دې بخیل متقی پرهیزګار څخه الله ته بهتره دی دغه سخی انسان تر دې بخیل عبادت گزاره و الله ته زیات قریب دی و الله ته محبوب دی و دغه سخی انسان قسم کله عبادت کړي نفلی عبادت کړي کله پرېشتي ځکه سخا دا د الله صفت دی نو الله خپل هم سخی دی او سخیان خوشوي